حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده. د دې رعیت حالات به معلومون نو په دې کوڅو کې به ګرځېده چې د شپې خو چاته تکلیف نشته. نو په یو لار روانو د یو کور نه د یو جینۍ شعرونه یې واورېدل او هغه جینۍ عشقیه شعرونه وې لکه دا څوک هلک یا جینۍ چې په چامینې مینه یو دا عشق شعرونه وای. نو داسې عشقیه شعرونه دي جینۍ وې په ډېر خوږ اواز او په ډېر جړا کې. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندې د هغې جینۍ هغې شعرونو اثر وکړ. نو ورته ودرېد، ملګري ورسره دي، یوازې نه دی. نو په دې پریشانه شو که د جینۍ اواز خو د کور نه بار وتل ګناه ده. جینۍ که دننه کور کې سندره م وی نو ویلی شي، د ګناه سندره نه. که شعرونه وی ویلی شي خو اواز یې عورت دی، د کور نه بار به اواز نه وباسي. او بیا د سندرې اواز د جینۍ چې د کور نه بار وځي او دا خو ډېره لویه ګناه ده، ځکه چې د سړو زړه ځان تمایل کوي او د سړو شوق پیدا کیږي او اشتها پیدا کیږي. نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف، او بیا دا حالت چې جینۍ دننه سندرې وی، شعرونه وی او عشقیه اشعار او اواز یې د دیوال نه بار اورېدی شي. دا خو سخت هر څوک جینۍ چې د خو انتهایي لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکه څوک یې هغې اواز د حضرت عمر پیژنده. د حضرت عمر فاروق رضی الله آواز دا لږ ډبل و ډبل غټ اواز یو درون. نو صحابه و اواز پیژنده، مشهور په دې اواز هغې جینۍ وپیژن. اوهو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېده او زما شعرونه یې واورېدل اواز، دا به څه کېږي. نو هغه غریبه غلی شو، ویرېده. چې اواز یې ورنه که ده دوباره اواز وکړه څوک یې دا شعرونه څنګه وی، غریبه نوره پره پیدا شو، وجود یې رپېږي. دریم ځل یې بیا هم والا آواز ورکړه څوک یې جواب راکړه. د عشقي شعرونه چې څنګه ته په زوره سندرې وی ګانې مونږ به ورته ګانه ووایو، اواز دې بار اورېدلې کېږي، دا څه کې. هغې غریبه نوره مو یېرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره یې واورېده، دا به څه کېږي، په څه مصیبت اخته شو. حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه واړه واړو دومره غټ به نو، په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه، نو په دیوال د پاسه ور واوړېد. ملګري ته یې راپسې راواوړه. چې ور واوړېد هغه جینۍ په کور کې وه رپېده. حضرت عمر ورته وایي ښه ته شعرونه وې، سندرې وې او عشقي سندرې وې او اواز دې بار اورېدلې کېږي، دا ولې؟ جینۍ هم لږه زړوره شوه. دغې زمانې په ښځو نرو دواړو کې بهادري وه. وی عمره ولې امیر المؤمنین څه چل مې وکړ؟ وی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي دې وکړه. وی که ما د یو سنت خلاف ورزي وکړه تا د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه. ته څنګه د دریو سنتو خلاف ورزي کې؟ خو چې دا خبره یې وکړه د حضرت عمر دا وجود ورپېد او حق دک ودرېده. وی څنګه د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه؟ وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزی ما ته مجرمه وې، ته د دریو سنتو خلاف ورزي ولې کې؟ وی ما ته ووایه ما څه خلاف ورزي او جینۍ ورته لا دا وایي وی چې ما نه خدای په دې یو سنت تپوس کړي تا نه په دریو خدای تپوس کړي. او صحابي ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزي والله به درنه تپوس کوي، بس وجود یې پره پیدا شو. وایي جینۍ څه خلاف ورزي مې وکړه؟ وی یو خلاف ورزي خو دې دا وکړه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما شیطان. چې یو سړی ښځه دي دواړه یو ځای نو درېږي، که یو پردی ښځه او پردي سړی سره یو ځای شو درېیمې شیطان دی. شیطان د سړي پړه کې موسوسه اچوي چې دې ښځې ته ګوره، او د ښځې پړه کې موسوسه اچوي نو ګناه ته خبره رسېږي. نو نبی علیه السلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأة، سړی او ښځه به ځان لکېږي نه پردی سړی او پردی ښځه. ته څنګه ما کور ته ځان له ما ته راننوتې؟ دا یې د یو سنت خلاف دا وکړه چې د ما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ورننوځي نو درې ځله به اجازت غواړئ. لاول به اجازت وغواړئ، که میلو نشي دوباره به بیا اجازت وغواړئ، که میلو نشي درې باره به بیا اجازت وغواړئ. که میلو شو خو ورننوځه، خو که په درېیم ځل هم درته اجازت میلو نشو نو بیا واپس ځه. نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې او نه تا ما ته درې اوازه کړې چې در ننوځم در داخل شم کور ته در داخل شم، نه دی اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړې دی. دا د دویم سنت خلاف ورزي. او دریم دی د خدای د قرآن خلاف ورزي کړې ده. د خدای قرآن کې راځي چې وأتوا البیوت من ابوابها، چې کور ته په دروازه راننوځي. ته په دیوال څنګه راوړې؟ خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په ژړا شو. واقعي
صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ د سنتو خلاف ورزي او بیا د صحابي نه هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غېږ کې تېره کړې ده او ټول ژوند د هغې د سنتو د هغې زندګي یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې نمونې چې دا دې ورته وي اوهو سنتو خلاف ورزي الله به درنه تپوس کوي او په دلیل ورته ثابته کړې حضرت عمر ورته وایي جینۍ ما معاف کا او ورته څه وایي جینۍ هم پرې زړوره ده وی ما معاف کا وی هغه ذات نه معافي وغواړه چې د چا نافرماني دې کړې ده ما نه سره معافي غواړه بس ډېره وګده کور لاړ خپل کور ته په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په ژړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شوې خدای ما معاف کړې استغفار 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 معافي غواړي معافي غواړي معافي غواړي سحر شو پې ساری منځ وکړو مانځه نه پس دې زړه ته ورته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي نو فوراً یې اډر جاري که وی لاړ شی په پرده کې او دغه کور کې یو جینۍ ده په پرده کې راولئ مکمل پرده کې چې امیرالمؤمنین دې غواړي چې اوس دې تپوس وکړم چې دا ورځ رڼا ورځ ده چې دا شعرونه یې څنګه وي چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه جینۍ راوسته پرده کې ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي رونو حضرت عمر ټوله شپه ژړلي دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې حالانکې که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمره ډوانه د سنتو خلاف ورزي نه ده کړې ولې نه ده کړې ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي د هغې متعلق چې څه سزا ده او کور چې دروازه مجرم نه لر کوي نو په دیواله مو راوړی شي نو هغې دروازه نه کولاوله د خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شعرونه ولې وې اوس چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي په دیوال به خامخا وروړي هېڅ ګناه ورته نه په دیوال به هم وروړي او معلوم او یوازې هم نو ملګري هم ورسره دي څه تهمت هم پکې نشته خو د هغه سنتو د خلاف ورزی ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولې ودرولې داسې چې سار دربار ته راغی دا سترګې د ژړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د ژړا هغه اثار دي جینۍ راوسته وی ما خو واقعي مخالفت کړې دی او غلطي مې کړې ده خو ما ټوله شپه الله ته وژړل د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي کشپن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده زما زړه دا و چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده اوس تا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې او ته څه وایي یو منه وی زه ځوانه جینۍ یم او زما خاوند هم یو نوجوانه لک دی او زما او د خاوند وادو شو او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلانکې علاقې ته لیږلی دی زه په کور کې یوازې پاتې نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره وادو شي او د دې هلک دا جینۍ خوښوي او د جینۍ هلک خوښي د ښځې خاوند یو بل خوښه او دا هلک دې ته جدا کې او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناست او دا جینۍ یوازې په کور کې ناستې نو چې داسې شعرونه نه وي نو څه به کوي ما ته هغه خپل خاوند را یاد و نو د هغه خپل خاوند په محبت په مینه کې مې شعرونه ووایي غلطي رانه دا شوې چې زما اواز لږ زما دا اواز تا واورئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فوراً وی ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک نه که داسې څه حدیث منقولي او د حضور پاک داسې څه سنتي چې یو هلک یو جینۍ سره واده کړي او هفته پسې د جهاد له لیږه نو بس زما صبر دی او که د پیغمبر علیه السلام طریقه داري نو عمره دا دې ښه نه دي کړي وی ښځه کور ته لاړ د بیبي نه یې تپوس وکړو بیبي نه وی یو جینۍ او هلک څونه موده د یو بل نه صبرولی شي چې ګزاره وکړي نو بیبي ورته وی 3 میاشتې که خاوند د ښځې نه جدی نو دا ښځه هم ګزاره کولی شي او دا خاوند هم ګزاره کولی شي او د 3 میاشتو نه چې زیاتېږي نو بیا ګزاره ګرانه ده او چې بیا هلک او جینۍ وي نو ګزاره یې ګرانه ده نو د هغې یوې جینۍ په خبره حضرت عمر مکمل اډر جاري کړ چې څومره مجاهدینو او د هغې جرنیلانو او کمانډرانو ګیر چاپېره په علاقه کې ټولو ته اډر جاري کړ اعلان یې وکړ وی چې د چا واده شوي او جهاد له تللی دی نو د 3 میاشتو نه زیات به په میدان د جهاد کې نه پاتې 3 میاشتې به تېری نو دی به خپل کور ته راځي د په ځای به بل مجاهد ځي نو چې دې کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي 3 میاشتو نه زیات به په محاذ باندې یو مجاهد واده کړی نه تېری دا یو اډر جاري شو دا ګوره د هغه جینۍ د برکت نه یو عام اډر جاري شو چې تاره سنت ما ته وښایه په دې کې د پیغمبر علیه السلام سنت نه دې کې خو واقعي د نبي علیه السلام مبارک سنت نشته دی
راشه چې سنت په دې کې نشتا نو موږ به عرف لراشو په عرف په فیصله وکړو. نو خبره مې چې هغه جینۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو خبر اچوله چې تا دریو سنتو خلاف ورزي وکړه، ټوله شپې جړلې. ساره پورې چې دربار ته مجلس ته مسجد نبوي ته راغی، د جلانې سترګې سرې دي او په مخ یې اوښکې روانې دي.